واپس مې د سره ولیدې نو ژوندی به دې په چونه کې ښخه کړم. راځه جباره چې بله خبره ونه کړې ته. ما خو ته ډېر عظیم انسان ګڼلې، خو ما ته څه پته وه چې غماز به هم زما توره زما په سټ راکاږي. جباره ما ستا خور سره مینه کړې ده او مینه کول څه ګناه نه ده. بس 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 سکندره، د دې خبرې به مې دله ډېر ښه جواب درکړی وی. افسوس چې یو احسان دې را په سر دی، ځکه دې سر بخم. چغې موه جباره، چغې موه. ته دم د دې خور سر ته دوا کوه. بس دا خو ده رښتیا حیات الله صاحب، نه کله نه چې تاسو د چیف منسټر دا کرسۍ سنباله کړې دې خوا مړو چکر نه لګي. ولې موږ د نیر شو څه؟ جبار خانه ما سره ستا پوره احساس دی، خو بیا تا ته خو پته ده چې چیف منسټر څومره ذمواریانې وي، خو بیا هم ما خپل قیمتي وخت وښکو او ستا په خدمت کې حاضر شوم. مهرباني تاسو یقین وکئ، زه په خپله تاسو ته درتلم، زما تاسو سره ډېر ضروري کار و. حکم کوه جبار خانه، زه ستا تابعدار یم. حضرت الله صاحب تاسو ته خو پته ده چې لیلا زما ایک یوه نیازبینه خور ده. ما هغې له د پلار مینه م ورکړې ده او د مور مینه مې م ورکړې. اوس زما د ارمان دی چې لیلا او زیشان. جبار خانه دا خو تا زما د زړه خبره وکړه، او بیا تا ته خو پته ده چې د ژوند او د مرګ هیڅ پته نه لګي. زه په خپله دا غواړم چې د لیلا او زیشان واده زر تر زر وشي.